سلامونه ګرانو هېوادوالو، خدای دې وکړي روغ او جوړه خوشحاله به وئ. زه د ننګرهار نه راروان، د کابل نه راروان او د ننګرهار په لاره باندې دا هلک ما سره دغلته پروت دی. اکسیډنټ یې کړی، ده سره 4-5 نفر نور هم په موټر کې دي، هغه هم وروسته زخمیان را روان دي او دا بیا هم دومره یو ګذره حال دی جوړ دی. دا ما ځان سره راواخیسته. 1.5 ګنټه کېږي چې لاره کې را روان یو، نه خو کوم لاره کې شبخانه شته، نه خو کوم ډاکټر شته چې مونږ ورته وښیو. همداسې روان یو، توکل د خدای چې کوم ځای کې ډاکټر او شبخانه مخکې راشي چې مونږ دا ورته وښیو. او بله خبره دا چې زه به ټولو هېوادوالو نه دا یو هیله وکړم چې دغه په لاره کې مزل لږ سلو کوئ، لږ ورو ځئ. د بل ژوند مو ژغورئ، خپل ژوند مو ژغورئ، د خپل مور او پلار او د فامیل ژوند مو ژغورئ. تاسو پسې د ټول فامیل خوشحالي او غم تړلی. تاسو که 10 منټه وروسته رسېږئ، مخته رسېږئ، د 10 منټه وروسته ورسېږئ، هېڅ خبره نه ده. که تاسو چېرته دغه شانتې ډرایوینګ کوئ، هم بل په خطر کې هم تاسو په خطر کې. دا اوس ما سره پروت دی دلته ځوان هلک دی. اوس به دا فامیل به په څه حالاتو کې د دغه شانتې نور کوم چې وروسته را روانه کړي دي هغه دې نه خطرناک دي. ولې ظالمانو لږ سلو ځئ، لږ ورو ځئ. نور د ویلو شی نه وایم، دومره وایم چې د بل ژوند مو ژغورئ، خپل ژوند مو ژغورئ.